د هنر پوینټ درنو مینوال سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، په بونیر کې د جیدات په تنازع د یو کور شپږ تنه ډېر په بېدردۍ سره قتل شوي دي. دغه واقعه څو ورځې مخکې رامخې شوې ده چې شپږ ځوانان د یو کور پکې قتل کړي شو. دغه واقعه څنګه رامخې شوه او چا ورسره داسې ظلم وکړو، له دغه ټول معلوماتو نه مو که ځان خبرول غواړئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټول معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، نن سبا داسې ظلمونه روان دي چې پکې بې ګناه قتلونه کېږي. نن چې دا کومه واقعه در سره شریکوم، دا واقعه په بونیر کې رامخې شوې ده چې د جیدات تنازع یې وه چې پکې د یو کور شپږ تنه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړي شو. ویل کېږي چې له دوی د کور مخې ته څه جایداد و چې د تره زامنو سره یې شریک و، چې په دغه مخ کې هم ډېرې جګړې شوې دي او پکې ډېرې جرګې هم شوې وې چې نن په دغه ځمکه د کربلا یو میدان وګرځېدو چې پکې شپږ ځوانان قتل شو چې د تره زامنو خپل شپږ د تره زامن قتل کړل. د ځمکې په یوه ټوکړه باندې دوستانو ډېر ناروا ظلم وشو چې هغوی هم د کلي نه تښتېدلي دي چې اوس د خپلو کورونو مالکان هم پاتې نه شو. دوستانو، پولیس هم دغه خبره کوي چې ډېر ژر به قاتلان ونیول شي او له دغه قاتلانو کور به هم سرکاري شي او له دغه قتل کړي شوي کورنۍ له به ضرور انصاف ملاویږي او ورسره به مرسته هم کیږي. دوستانو، دا یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د ویډیو کتلو مو یو جهان مننه او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.